پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، ورونو او خویندو، که چیرته د اسلام د سپېڅلي تاریخ پاڼې راواړو او همدارنګه د اسلام ضد د کفارو د تاریخ پاڼې هم وګورو، نو په هغو کې به تاسې ډېر څه داسې ووینئ چې هغوی د اسلام په خلاف باندې په خپلو تاریخونو کې څومره درواغ او بې ادبۍ کړي دي. ورونو، د اسلام تاریخ د شرافت، عزت او امن څخه ډک دی، او هغه خلک چې مسلمانان د خپلو تیرو فتحو په اساس باندې ملامتوي، دوی په حقیقت کې مسلمانان د خپل تیر تاریخ څخه متنفره کوي. او دغه نقطه باید د مسلمانانو نر او ښځو، لویانو او کوچنیانو ته دا معلومه وي. همدارنګه دوی کوښښ کوي تر څو مسلمانان په خپل تیر تاریخ باندې د شرم احساس وکړي چې دغه ډول الفاظ د دوی په تاریخونو کې په ډېر بې ادبۍ سره هم لیکل شوي دي. ولې په حقیقت کې د اسلام تاریخ د داسې پاکو او صافو صفحو څخه ډک دی چې د مسلمانانو قدر او شان اوچتوي، او په حقیقت کې د شرم څخه ډک او ملامت هغه څوک دي چې د تمدن په نوم باندې د نورو ټولنو ازادي سلبوي او هلته بیا دوی خپلې فحشاوې رواجوي. لکه څنګه چې تاسې په تیرو برخو کې هم واورېدل، او پر روانو برخو کې به د اوسنیو او پخوانیو کفارو یو ډول اهداف هم ووینئ چې په مختلفو اشکالو د مسلمه امت د تخریب او بدنامولو لارې چارې دوی په هر دور کې لټولې دي او په قرار باندې نه دي ناست. ورونو، را بسو زموږ او ستاسې د پاتې کیسې دوام ته. موږ او تاسې په تیره برخه کې واورېدل چې د اندلس د پوځ جګپوړي جنرالان د مسلمانانو په ضد باندې په تبلیغاتو باندې بوخت وو، او د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې دوی به عامو خلکو ته ویل تاسې تیار او چمتو شئ، وسلې او اسونه برابر کړئ، او هر کله چې د اندلس پوځ تر تاسې پورې راورسېده نو بیا به له هغه سره یو ځای سئ او د مسلمانانو په ضد جګړې ته به ورمخته سو. او همدارنګه د دوی عوامو ته دا پیغور هم په دې خبرو کې ورکول سوی و چې که دا کار ونه کړئ چې جګړې ته راونوځئ نو بیا خپل مالونه او میرمنې له ځان سره واخلئ او ځنګلونو ته وتښتئ. هلته د کمزورو او بې غیرته څارویو او ځناورو په شان باندې شپې او ورځې تېرې کړئ چې کله بیرته راشئ نو د خپلو کورونو کنډوالې به وګورئ. ورونو، ځوانان او بوډاګان په احساساتو او ولولو سره د جګړې لپاره تیارېدل. هغوی ته ویل شوي وو چې امپراتور د پلانۍ لارې څخه له پمپلونه څخه طلایتلې ته را روان دی. په پوځ کې داخلېدونکي خلک د په لاره کې منتظر واوسي. خو ورونو، په اندلس کې ډېره برخه یهودان هم اوسېدل. د دغه اعلان څخه وروسته د یهودیانو په عبادت ځایونو کې دا ډول اعلانونه ونه شول. په هغه وخت کې د هغو شمېر زیات نه و، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه کړې وه چې په اندلس کې یهودیان تر ټولو کمزوري او مظلوم وو، خو صنعت، تجارت او کاروبار د یهودیانو په لاس کې وو. خو روپۍ او نغد یې له هغوی سره نه وې، ځکه چې د هغوی څخه زیات مالیات او ټکس اخیستل کېده. له هغوی سره به ډېر لږه نغده پاته کېده. او ورونو، دا اوسني سرکشه یهودیان چې تاسې وینئ،
دوی په هغه وخت کې خلکو خپل نوکران او غلامان بلل. ورونو لکه څنګه چې موږ مخکې هم یادونه کړې وه چې له اندلس له فتحې څخه مخکې د اروپا په عامو خلکو باندې ډېر بد حالت و. نو په دې برخه کې هم دا اړینه ګڼمه چې د اروپا د مخکني وضعیت په اړه باندې څه ناڅه نور معلومات هم تاسې واورئ. بیا به له هغه وروسته راوګرځو خپلې کیسې ته. اروپا په هغه وخت کې له سخت جهل سره مخ وه. د ظلم قانون پکې چلیده. حاکمان د ملک د شتو مالکان وو. لکه څنګه مو چې په دې برخه کې هم واورېدل چې یهودیانو ډېر شته درلودل خو دوی ته یې نه ورکول. ټول شته حاکمانو په خپل اختیار کې اخیستي وو. خلک د فقر او بېوسۍ سره لاس او ګرېوان وو. په هغه وخت کې حاکمان خپلو ځانونو ته د ماڼیو په جوړولو باندې مصروف وو. په داسې حال کې چې عامو خلکو د اوسېدو لپاره هېڅ سرپناه نه درلوده او په ډېره سخته بېوسۍ کې ژوند کوو. بلکې کله به چې یو کس ځمکه خرڅوله نو د هغې ځمکې بزګران به یې هم ورسره خرڅول. ورونو د هغه وخت د خلکو اخلاق ډېر خراب وو. حتی خلکو خپلو حیاتي مسایلو ته هم پام نه کاوه. لکه ویښتان به یې نه اصلاح کول، ځانونه به یې نه مینځل. دا ځکه چې هغوی په دې عقیده ول چې دغه چټلي د دوی پر بدن باندې هر څومره زیاتیږي په هماغه اندازه ورسره د دوی بدن هم صحتمند کیږي او خیر او برکت ورکېدی. او ځینې خلک په دغه هیواد کې داسې هم وو چې په اشارو سره به یې خبرې کولې. لیک او لوست خو څه کوې؟ دوی د خبرو اترو لپاره داسې یوه ژبه نه درلوده چې دوی پرې خبرې وکړي او د پوهېدو لپاره به یې اشارې کارولې او په هغو اشارو به یې یو بل پوه کول. نو ورونو دوی په دغه حالت کې لیکل او لوستل څنګه کړي وای او په دوی کې ځینې داسې عقاید هم موجود وو چې مړي به یې لکه د هندوانو په څېر باندې سوځول. خو یو ډېر د تعجب د شریعت خلاف رواج دا هم ورکې و چې کله به د یوې ښځې خاوند مړ سو نو که چېرته به دغه ښځه ژوندۍ پاته وه نو دغه ښځه به ژوندۍ له خاوند سره د هندوانو په څېر باندې سوځول کېده. نو دا هر څه چې نن اروپایان کوي په هر څه باندې چې دوی نازیږي، هر ډول تخنیکي وسایل، جوړ او آباد ښارونه چې دوی لري، دا ټول د مسلمانانو له برکته ول. چې مسلمانان هلته ورغلل د مسلمانانو له ورتګ سره دغه تغیرات او دغه پرمختګ د هغوی په ملکونو کې راغی. ورونو لکه څنګه چې په دغه برخه کې تاسې هم واورېدل چې دوی له لږکیو سره کوم ډول اخلاق کول، نو په همدې ډول که د دوی د تاریخونو پاڼې راوسپړل شي نو ډېر داسې جنایات په دوی کې موجود ول او په عامو وګړو باندې یې ترسره کول چې نن دوی وایي چې دغه کار تاسې له عوامو سره مه کوئ او دا د بشر د حقوقو خلاف دی. دوی د تاریخ له پیل نه د بشر خلاف ول. لومړني پلانونه د بشر د خوراک او د بشر د منځه وړلو لپاره دوی ترتیبول، جوړول یې او بیا د نړۍ په کمزوري ملکونو باندې عملي کول. ورونو هغه یهودیان چې پخوا به خلکو غلامان بنل او ډېر به یې په سختۍ باندې په غلامۍ کې نیول، هغه هم په دې خاطر چې دغه ننني یهود ډېر دسیسه‌ګر او توطیه‌ګر خلک ول. نو په دې خاطر باندې خلکو په غلامۍ کې هم سم نه نیول، ځکه چې په دوی کې دغه یو شیطاني صفت موجود و. خو څو موده وروسته کله چې د اندلس تاج او تخت ورټیزا ته په لاس باندې ورغی نو هغه یهودیان د عیسایانو سره برابر کړل، مالیات او ټکس یې پرې کم کړل. همدارنګه د یهودیانو د حسینو او ښکلو پیغلو بیول هم کلیساو ته بند شول او د هغوی مخه ونیول شوه. ورټیزا نه یوازې دا چې د یهودیانو ژوند یې وربدل کړ بلکې د ټول ولس په ژوند کې بدلون راوست او هغوی ته یې لوړتیا وروبخله. همدا خبره د هغه لپاره د ختمېدو سبب هم شوه. راډریک چې کله د لښکر عمومي قمندان و د هغه په مقابل کې بغاوت وکړ او خپل ځان یې پادشاه وګرځاوه. کله چې راډریک تاج په سر باندې کېښود نو اول امر یې دا وکړ چې ورټیزا یې وواژه او اعدام یې کړ، چې په دې هکله مخکې هم تاسو ته معلومات وړاندې کړي. اوس چې په کلو کلیساګانو او عبادت ځایونو کې دا اعلانونه کېدل چې د بهرني لښکر په مقابل کې دی په اندلسي پوځ کې داخل شي، نو د یهودیانو په عبادت ځایونو کې بل ډول خبرې، سلا مشورې او ګنګوسې پیل شوې. یوه ورځ د یهودیانو 5 یا 6 مشران په یو عبادت ځای کې
د دې سلا مشورې لپاره راټول سوي وو چې یهودیان به په پوځ کې د داخلېدو او مالي مرستې د کولو څخه څنګه دوی منع کړي. په دغه مجلس کې د یهودیانو یو دیني مشر وویل یوازې له راډیک سره په پوځ کې د داخلېدو ستونزه نه ده، بلکې موږ باید په دې غور او فکر وکړو چې هغه ته په څه توګه باندې تاوان ورسوو. خو دویم مشر وویل په پوځ کې خو پخواني یهودیان شته، نو زما فکر دا دی چې هغوی به څه ډول له پوځ څخه راوباسو. په دغه خبره هم غور کول پکار دي. خو یو بل مشر یې په مقابل کې وویل زه بیا په بل شي باندې فکر کوم. زه وایم چې پخواني خلک هماغسې په پوځ کې پرېږدي، خو د هغوی څخه د راډیک په خلاف باندې باید کار واخیستل شي. یو مشر وپوښتل آیا دا څرګنده شوې چې برید کوونکي څوک دي؟ بل مشر ځواب ورکړ دا لا تر اوسه پورې هیڅ چاته هم نه ده څرګنده. خو هغه مخکینی مشر وویل که دا څرګنده شي نو زه د هغوی له مشر سره ګورم او بیا ښه پلان جوړوم. ورونو له پیله څخه یهودیانو په دسیسو او پلان جوړولو کې لوی لاس درلود. د ځمکې لاندې څخه وار کول داسې یو کمال و چې په نورو قومونو کې د دوی په شان مهارت نه و. هغو مذهبي مشرانو بالاخره داسې پریکړه وکړه چې ټولو یهودیو کورنیو ته خبر ورکړ چې هیڅ یهودي باید له راډریک سره په پوځ کې داخل نشي او نه له هغوی سره باید مرسته وکړي. ورونو لکه څنګه مو چې یادونه هم وکړه چې یهودیان په دسیسو او پلان جوړولو همدارنګه د مځکې لاندې په استخباراتي کارونو کې دوی مخ ته ول. نو په همدې اساس هم اوس که د نړۍ په مخ باندې د استخباراتي شبکو یا استخباراتي ادارو یادونه کیږي نو د اسرائیلو چې دا هم د یهودیانو شبکه ده موساد د دوی یادونه ډیره او په سر کې کیږي. ورونو ښه ده چې تاسې هم د موساد استخباراتي شیطاني کفري شبکې په اړه یو څه معلومات ولرئ. ورونو د موساد مکمل نوم د Institute for Intelligence and Special Service او دا د اسرائیلو استخباراتي او فعاله مخفي شبکه ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مخفي فعالیت کوي. که چیرته د نړۍ په مخ باندې د مخفي ادارو یادونه کیږي نو دا له ټولو مخفي ادارو څخه فعاله اداره ده، یعنی د روسیې، برطانیې او د امریکې د استخباراتي ادارو څخه هم د فعاله ده. او که چیرته د هغو استخباراتي شبکو سیستمونه وکتل شي نو دغه شبکه ډیره پیچلې او مغلقه ده. کله هم چې کومه استخباراتي شبکه له بل استخباراتي شبکې څخه د کومې استخباراتي موضوع په اړه باندې کومک غواړي نو د اسرائیلو دغه شبکه چې د موساد په نوم باندې ده هر ډول امکانات لري او دوی همکاري ورسره کولی شي. خو دغه کفري هیوادونه او هغه چې دوی همکاري ورسره لري له هغوی سره یې کوي. دا شبکه په ټوله نړۍ کې د صنعتي او فني رازونو په افشا کولو کې اول نمبر ده، او دا په دې خاطر چې په دې کې یهود دي او د مسلمانانو تر ټولو سرسخته دښمنان. د دې استخباراتي شبکې د کامیابېدلو وجه دا ده چې د نړۍ په هر کونج کې یهود وي نو له دغې شبکې سره کومک او همکاري کوي. د دوی فکر او نظر دا دی چې موږ د منځني ختیځ په زړه کې یو او موږ باید د نړۍ د مخکې او وروسته حالاتو څخه باخبره واوسو چې په مشکل کې اخته دي. هغه که د نړۍ په هر کونج کې وي او د نړۍ هر یهودي وي دوی همکاري ورسره کوي او له ستونزو څخه یې راباسي چې دا د دې ادارې له مهمو اهدافو څخه هم دی. او د دې هدف د ترلاسه کولو په موخه باندې د موساد ادارې ډیر استخباراتي کارکوونکو خپل ژوند هم په دغه لاره کې له لاسه ورکړی. که د دې شبکې تاریخي پس منظر او اعمالو ته وکتل شي نو دوی چې په دنیا کې کوم وحشت او ګډوډي رامنځته کړې ده نو بلې استخباراتي شبکې بیا نه ده رامنځته کړې، ځکه چې دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره له هر رقم دهشتګردۍ څخه کار اخلي. په نړۍ کې 2 نړیوال جنګونه هم له دوی له لاسه وشول چې 80 میلیونه خلک په دې کې ووژل شول او 50 میلیونه پکې معذور شول. دا ټول د یهودو کار و چې دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه 2 جهاني یا نړیوال جنګونه هم رامنځته کړل. دغه استخباراتي شبکې د ډیرو غربي او عربي ممالکو د بادشاهي چوکۍ هم اړولې دي چې په 1918 میلادي کال کې په مصر، شام، لبنان او په اردن باندې هم د دوی لخوا څخه حملې وشوې.
موساد د خپل اهدافو د لاسته راوړلو په خاطر باندې د قتل، وحشت، اختطاف او دهشتګردۍ څخه کار اخلي. او همدارنګه که چیرې د اسرائیلو تاریخ راواړو، د اوس په فلسطین باندې چې کوم ظلمونه کوي، شپه او ورځ د هیچا خبرې ته هم غوږ نه نیسي. هر څوک یې که ملامتوي، د نړۍ کفري او اسلامي ملکونه که دوی ته وایي چې دا وحشت ده، دهشت ده، قتل ده، بشروژنه ده او دا د ټولو وضع شوو نورمونو او اصولو خلاف کار دی، نو دوی د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. ځکه چې د دوی په رأس کې دغه توطیه‌ګر او دسیسه‌ګر یهود دي. نو د طارق بن زیاد رحمه الله په وخت کې هم په اندلس کې دغه یهود موجود ول. خدا چې دوی د اندلس په پوځ کې اوسېدل، خدا چې دوی د اندلس تر پاچاهۍ لاندې ژوند کاوه، نو د اندلس د پاچا په خلاف باندې دغه فیصله او پریکړه وکړه. ورونو، دوی به همدلته پرېږدو، خو یوه خبره دی د ټولو قدرمنو ورونو په یاد وي، هغه دا چې زموږ دا لړۍ به هم په دې ترتیب باندې روانه وي چې د یو ځای کیسه او پیښه به نوې پیل شوې وي، د بل ځای به په ختمېدو وي او په بل ځای کې به بیا پیښه یا کیسه منځ یا مابین ته رسېدلې وي. نو ستاسې دې ټولې برخې په یاد وي انشاء الله تعالی چې یوه یې هم په نیمایي کې نه پاتې کېږي، بلکې ټولو ته به جریان ورکوو او پر روانو برخو کې به د کیسو پاتې برخې تکمیلیږي انشاء الله تعالی. نو په همدې اساس اوس د یهودو له دغو مشرانو څخه ځو زموږ او ستاسې د نوي پیل شوي عنوان میرنیا دوام ته، او همدارنګه په دې دوام کې به د اوپاس او میرنیا ترمنځ د تیر شوي جریان په هکله هم معلومات او کیسه واورئ. وروسته بیا د اصلي موضوع دوام ته راسو. ورونو، میرنیا د پاخه عمر میرمن وه چې ځواني یې ختمه شوې وه، خو اوس هم د هغې لوړه ونه او د څېرې ښکلا راښکون او په زړه پورې والی درلود. د هغې د سترګو جادو اوس هم په لیدونکو باندې جادو کاوه. ورونو، هغه کومه عادي او بېنومه میرمن هم نه وه، بلکې د باچاهۍ ماڼۍ په مهمو میرمنو او ملکو کې شمارل کېده. هغه د راډیټ میرمن نه وه، بلکې ملګرې یې وه، او دا یوازینۍ ښځه وه چې د پاخه عمر سره سره په باچاهۍ ماڼۍ کې راوسېده. ورونو، په هغه وخت کې اصول دا و چې د باچا هره ملګرې به تر 3 کلونو پورې په ماڼۍ کې ساتل کېده او بیا به لرې کېده، او دا ډول میرمنې به بیا د انعام په توګه باندې پوځي مشرانو ته سپارل کېدې. میرنیا یهودانه چې له یو لوري هغه ښکلې او حسینه وه او له بل لوري څخه یې یهودی شیطاني ذهن هم درلود. د همدې خصوصیاتو او ځانګړتیاو په لرلو سره هغې په ماڼۍ کې ځان ته لوړه رتبه او ځای درلود، او دغه ځای په دا ډول شیطانتونو ترلاسه کړی و. په دې وخت کې هغه د بادشاهي حرم ملکه ګرځېدلې وه. د هغې په خولو او سترګو کې جادو و چې د راډریک په شان باندې ظالم انسان هم په امن کې نه و پاتې شوی. په همدې وخت کې د اندلس پلازمینه د تولیتلې یا تولیدو ښار و چې له هغه سره نږدې په 1.5 میل واټن کې یو لوی حوض او ډنډ و چې شا او خوا یې ښکلي بوټي او ونې راتاو شوي وي. له دې سره په خوا کې یوه ښایسته او ښکلې غونډۍ هم وه. دې لوري ته هیڅ نارینه نه شو کولی چې راشي، ځکه چې هلته به له هر ماښام څخه مخکې د بادشاهي حرم میرمنې او نجونې راتللې. هلته به یې لمبل، یو په بل باندې به یې اوبه شیندلې او د یوې بلې پسې به یې منډې وهلې او په خپلو کې به یې لوبې، خنداګانې او مستۍ کولې. یو ماښام نږدې 20 یا 30 میرمنې هلته راغلې او په اوبو کې د هیلیو په شان باندې ورولوېدې او هلته یو له بل سره لوبې کولې چې د دې ټولو میرمنو سرپرستي میرنیا کوله. په دې ماښام هم میرنیا د دې ځای د لوبه کوونکو میرمنو څارنه کوله. خو هلته بیا د حوض څخه لیرې یو نارینه ولیدل شو چې د حوض او ډنډ په لوري باندې را روان و. نو د پوځیانو له خوا څخه اشاره ورته وشوه چې نور مخکې ولاړ نه شي، ځکه چې هلته د نورانو تلل منع و. خو هغه سړی هېڅ پروا ونه کړه او همداسې مخکې را روان و. بګۍ چلوونکي ورپسې شول، نو هغه لاره بدله کړه، خو مخ یې د ډنډ په لوري و. تر هغو چې بګیوانان رسېدل، نو دی هم د ډنډ تر غاړې پورې رسېدلی. هغوی ورمنډه کړه او دا سړی کلک راونی. دې سړي په خپل سر او مخ باندې څادر اچولی او ځان یې پټ کړی و. یوازې سترګې یې خلاصې وې او ده یوه اوږده چپنه اغوستې وه چې ان تر پښو پورې رسېده. کله چې بګیوانانو دا سړی راونیو، نو هغه چیغې او نارې شروع کړې. په ډنډ کې دغه لمبېدونکو میرمنو هم دغه خطرناکې چیغې واورېدلې، خو بیا هم هغوی ورته پام ونه ګرځاوه، ځکه چې هغوی په خپل لوبو باندې مصروفې وي. خو یوازې د میرنیا دغو نارو ته پام سو، ځکه چې د دغو نارو سره سره هغې د نرانو اوازونه هم واورېدل. هغې سمدستي خپلې جامې واغوستې او هغه لوري ته روانه شوه
له کومه ځایه چې اوازونه راتلل هغې ولیدل چې بګیوانانو یو لیونی سړی راګیر کړی او هغه هم په حیرانونکي ډول باندې چیغې وهي. ښایي هغه به کوم لیونی و، خو له دې حالاتو سره سره هغه دې څنګ ته راغلی و. هغه چې کله میرنیا ته وکتل نو په کړس کړس یې وخندل او یې ویل هغه ده، ملکه صاحبه راغله. دغه لیونی د ملکې په لور ور په منډه شو. بګیوانان هم ورپسې سول، خو تر ټولو د مخه دغه لیونی میرنیا ته ور ورسېد او د هغې په پښو کې د سجدې په شان باندې ولوېد. خو میرنیا وډاره شوه او یو دوه ګامه شاته ولاړه. راغلی لیوني وویل میرنیا، زه او پاس یم، ستا د لیدلو لپاره راغلی یم. تر دې وخته بګیوانان نه ور رسېدلي. کله چې بګیوانان را ورسېدل نو دا لیونی راونیو. خو میرنیا ورته وویل دا خوشې کړئ، هغه لیونی دی، هغه به د چا څه وکړي، تاسې ټول لاړ شئ او دا ماته همدلته خوشې کړئ. په دې حالت کې او پاس په ژړوني حالت وویل ملکې، زه لیونی نه یم، مظلوم او شکایت کوونکی راغلی یم. ورونو دغه او پاس څوک و؟ او پاس د پخواني پاچا وټیزه ورور و چې راډریک د هغه په خلاف کودتا وکړه. هغه یې وواژه او په تخت باندې راډریک کېناست. په دغه وخت کې د او پاس عمر 18 کاله و. او پاس په قوم باندې ګوټ و او وټیزه اخرنی ګوټ پاچا و. میرنیا د یهودي سوداګر لور وه. د وټیزه د پاچاهۍ په وخت کې د هغې عمر 14 یا 18 کاله و. او پاس هغه چیرې لیدلې وه او زړه یې پرې بایللی و. خو میرنیا له هغه سره د مینې او محبت کولو څخه ویرېدله، ځکه چې هغه د بادشاه ورور. میرنیا هغه ته په ځوانۍ کې هم ویلي و چې ته ولې دوکې او چلته مینه وایه، او په هغه وخت کې دا هم ورته ویلي و چې زه د یهودیت سره سره تر اوسه پورې د بادشاهي کورنۍ څخه ځان ساتم. خو ته یو کار وکړه، خپلو نوکرانو او غلامانو ته حکم وکړه چې ما ستا خونې او کوټې ته ورسوي. ته خو هسې هم شهزاده یې او بیا د بادشاه ورور یې. او پاس په هغه وخت کې هم ورته ویلي و چې آیا تر اوسه پورې هم دا خبره تا ته نه ده څرګنده شوې چې ته ولې د بادشاهي کورنۍ څخه تر اوسه پورې خوندي او بچ پاتې شوي. په دوام کې هغه پسې زیاته کړه، آیا ته په دې باندې خبره نه یې چې زما ورور وټیزه د تخت کېناستلو سره سم دا حکم کړی دی چې د یهودیانو هیڅ پیغله باید په زور سره کلیسا ته یو نه وړل شي، او دا کار قانوني جرم دی، او دا یې هم ورسره زیاته کړې چې داسې کار کوونکو ته به سخته سزا ورکول کیږي. نو زه په همدې خاطر تا بادشاهي ماڼۍ ته نشم وړلی چې زه د بادشاه ورور او ته ولسي مېرمن یې. خو زه به هغه وخت خپلې ماڼۍ ته بوځم چې کله ستا سره په کلیسا کې واده وکړم. زه ستا سره مینه او محبت لرم میرنیا. زه به له تا سره د ماڼۍ څخه د باندې ضرور ګورم. له میرنیا سره هم په زړه کې د او پاس مینه او محبت پیدا شوی و. نو دواړه د ماڼۍ څخه د باندې کله ناکله سره لیدل. یوه ورځ وټیزه ته د دې لیدلو او کتلو راپور راغی او هغه پرې خبر شو. وټیزه خپل لور او پاس ته وویل آیا ته نه پوهېږې چې ته د شاهي کورنۍ یو غړی یې؟ دا نجلۍ څوک ده چې ته ورسره د عامو او عادي خلکو په شان باندې ګورې؟ او پاس ځواب ورکړ هغه یهودڼه ده، زه له هغې سره بدني اړیکې نه لرم، خو کله چې ورسره ګورم نو زه په هغه حالت کې د باچا ورور نه یم. باچا خپل لور او پاس ته وویل ته به پس له دې یوازې له هغې نجلۍ سره ګورې له کومې سره چې موږ ستا واده کول غواړو. ته پوهېږې چې هغه نجلۍ د کومې مرتبې لرونکې ده؟ او پاس خپل لور ته وویل زه د هغې نجلۍ سره نه ګورم د کومه سره چې تاسې زما واده کول غواړئ. زه به یوازې د همدې یهودڼې سره ګورم او واده به هم ورسره کوم. وټیزه ورته په قهر سره وویل بیا به نو ته د تخت او تاج څخه بې برخې شې. تا له یاده ایستلې چې زما څخه وروسته به ته په دې تخت باندې کښېنې او ستا ملکه به هم د ګوډ قوم څخه وي. هغه به د ولس څخه هم نه وي او هغه به یهودڼه هم نه وي. خو او پاس ورته وویل زه هم دا اوس له تخت او تاج څخه لاس په سر یم، د میرنیا سره بې وفایي نشم کولی. او پاس د خپل مشر ورور وټیزه سره ترخې خبرې وکړې. ورونو هغه هم مشر و او هم بادشاه و. هغه هم د مشر ورور او هم د بادشاه په حیثیت او پاس ته حکم وکړ چې نور له میرنیا سره نشي لیدلی. که چیرې له هغې سره ګورې نو زندان ته به واچول شي. او پاس د دغې ګوډڅنډنې سره سره هم پروا ونه کړه او خپل ورور ته یې وویل چې زه د میرنیا سره بې وفایي نشم کولی. همدا و چې 3-4 ورځې وروسته میرنیا او پاس ته وویل چې یو بادشاهي استازي زما پلار ته ویلي دي چې خپله لور دې منع کړه. هغه هم له دې کار څخه
چې د بادشاهي کورنۍ له کوم غړي سره به ستا لور نور نه ګوري. په دې کې دا هم ویل شوي دي چې میرنیا باید زر تر زره په بل ځای کې واده وکړي چې دا شخړه نوره ختمه شي. خو ورونو هلته بیا وټیزه بادشاه و. هغه میرنیا له مخې څخه ډېر زر لرې کولی شوه، خو هغه د رحم او زړهسوي خاوند و او هر چا ته یې خپل حق ورکاوه. هغه هیڅ وخت بې انصافه کار نه کاوه. په میرنیا باندې هم په خپل کور کې بندیزونه ولګېدل. خپل پلار یې په کور کې بندي کړه، خو اوپاس به د شپې هغې کور ته ورته. د میرنیا واده د بل چا سره کېده، خو هغې د منلو څخه انکار وکړ. وټیزه هم نه په میرنیا او نه د هغې په پلار باندې کار ولاره، بلکې هغه اوپاس ته سختې سزاګانې ورکړي. خو سره له دې ټولو اوپاس د میرنیا څخه لاس نه اخیست. او یو واره داسې هم وشول چې اوپاس او میرنیا دواړه یو ځای له کورونو څخه وتښتېدل، خو په لاره کې بیرته ګیر شول. ورونو په دغه وخت کې اوپاس د خپل بادشاه ورور او میرنیا د خپل پلار لپاره یوه ستونزه جوړه شوه. د هغوی دواړو د مینې او محبت کیسې او داستان په ټوله طولېتله کې خپور شول چې په دغه جریان کې 2 کاله تیر شول. خو په دغه دوران کې یو ورځ په بادشاهي ماڼۍ کې شور او غلمغل پورته شو چې پوځ بغاوت او پاڅون کړی او د هغه پوځ مشر هم راډریک دی. وټیزه خپل ساتونکی پوځ او نور د طلوعتي پوځ له ځان سره ملګري کړل او د سرغړونکو پسې ور ووت. هغه په دې فکر کې و چې سمدستي به باغیان ختم کړي، خو حالات د هغه په خلاف و. هغه له دې څخه ناخبره و چې د ده په خلاف په پوځ او کلیساګانو کې هم ډېر پروپاګند او تبلیغات شوي دي، او دی د هېواد د خرڅونکي او سودا کوونکي په نامه باندې مشهور شوی دی. ورونو لکه څنګه مو چې مخکې هم یادونه وکړه چې وټیزه ډېر زړه سوونکی او عادل بادشاه و. هغه یهودیانو ته عزت او درناوی ورکړ. په همدې وجه د هغه سره پوځ، کلیسا، رئیسان، اربابان او نوابان ټول وران شول، ځکه چې د هغوی ګټې په خطر کې واچولې. پادریان هم له سره په دې باندې وران شول چې هغوی یې د نجونو څخه خلاص کړل او په زور یې د نجونو راهبه کول منع کړل. خو ورونو دغه خبره باید د هر چا په یاد وي. کله چې پوځ او مذهبي مشران د چا په خلاف شي، هغه ته په واک کې پاتې کېدل امکان نه لري، او وټیزه په همداسې شرایطو کې راګیر و. کوم پوځ چې ده له ځانه سره ملګری کړی و، هغه پوځ هم کله چې د سرغړونکو سره مخامخ شو نو تسلیم شو او له ده سره یې چل او دوکه وکړه. په دې حالت کې وټیزه ژوندی ونیول شو او بیا د راډیک له خوا څخه ووژل شو، لکه څنګه چې مخکې هم موږ یادونه کړې وه. د هغه د کورنۍ څه غړي وتښتېدل او پټ شول. هغوی بیا ځانونه سیوسته ته ورسول او هلته جولین ورته پناه ورکړه، ځکه چې جولین د وټیزه زوم و، که نه هلته هم چا ورته پناه نه ورکوله. ورونو له دغه جریان څخه نږدې 20 کاله وروسته اوپاس او میرنیا سره یو ځل بیا ولیدل. د میرنیا د حکم سره سم ګاډیوانان بیرته ولاړل. میرنیا اوپاس له ځان سره ملګری کړ او د شنې زرغونې غونډۍ شاته ولاړل. د هغوی دا لیدنه ډېره احساساتي او له ولولو څخه ډکه وه. تر ډېره وخته پورې دواړه اوښکې تویولې او یو بل ته خپل د زړه حال په اوښکو کې بیاناوه. میرنیا له اوپاس څخه وپوښتل، تا ته چا وویل چې زه په طلوعتي کې یم؟ اوپاس ځواب ورکړ، دا د څو کالو څخه ماته څرګنده وه چې ته دلته یې. د جولین سړی هر وخت دې لوري ته ځي او راځي. یو راته وویل چې د کومه میرنیا لپاره چې ته له تخت او تاج څخه لاس په سر شوی وې، اوس هغه د راډیک د حرام ښکلا ګرځېدلې ده. له هغه څخه وروسته ما ستاسې په هکله باندې معلومات اخیستل، خو موږ باید دلته ډېرې خبرې ونه کړو میرنیا. دا زما او ستا دواړو لپاره خطرناک دي. میرنیا وویل هو اوپاس، موږ باید زر تر زره له دې ځای څخه پکې سپکې کړو. ته ډېر هوښیار جاسوس معلومیږې، ځکه چې تا ته دا هم څرګنده شوه چې زه دلته په تالاب کې یم. د امید راډیو ډېرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.